وای کنه مورې زه خو غرقه شومه مورې وای مورې زه خو ډوبه شومه کنه. یا ښځې دا څه دي وطن دې په سر راخیستی دی بنګړیوالې دا څه چیغې چور دې جوړ کړی دی دا ګاونډیان به څه وایي د شپې دا د 4 بجې دي او ته دې چې بغارې دې شروع کړي دي دا څه خبره ده؟ وای خدای دې غرقه سړیه موږ تباه شو موږ په سیند لاهو شو موږ غرق شو تا سره د بنګړیوالې غم دی وا خدای دې دا تبۍ سره خاوځې که موږ خو غرق او تباه شو موږ لوټ شو لوټه. وی خدای دې دا د ګبین په شان دي دا پوزه خاورې که همیشه ترې نشات ته را روانې خبره داسې ده که نه چې ښه خبره ده خبره خو به معلومه یې که نه چې چیغې وهي څنګه تباه شو برباد شو او لوټ شو و خدای دې دا بینګنه پوزه خاورې که. وای خو مټکوره و مټکوره ته خو د موږ د پوزې نه قلاریږي ښه خبره داسې ده کړی چې موږ کره غله راغلي و غله. دا څه غله راغلي دي غله وایي زما چې پولیس راولم که نه بینګنې خبره به دې ولده کړې وه چې غله راغلي وه زما چې پولیس راولم ښه دلته انتظار وکړه ښه بس درته دروازه شابه چې پولیس راولو که نه چې دا موږ د خیر کور مسله حل کړي منډه کاله پولیس ته آواز کوي وایي که نه موږ خو غرق یو تباه شو وایي که نه موږ خو غرق یو تباه شو زموږ دا بینګنه ښځه ته خدای دې دې تعداد وکړي خبرو کې به غله چېرته رسېدلي یوه ګنټه را سره لانجه وکړه او دې سره د غلو غم نشته وایي بینګنې نو یه لکه شاته ګوله د قاري چې بیا په تندي باندې ګوتې وهي په تندي لا چې خدمه ښکاري چې ښځې ډبولی دی ښه او کله چې ورشم چې تسلي ورکړم دا غریب بیا رسم لولی دی او ښې ډبولی دی ځکه داسې کوږ را روان دی او کنه د واده نه مې د توبې قدم را واخله. یا قاري صاحب څنګه سلام علیکم خیر خو به یې که نه څنګه چې په تندي دي لا چې خیر دی څنګه داسې خپه روانې قدم را واخله. وایي ساده ګوله څه درته ووایم موږ خو په سیند باندې لاهو شو موږ لوټ شو تباه شو برباد شو او که نه دې چل دی که نه چې موږ کره غله راغلي دي ما دې کور نه پورې داسې پورې منډه وواله زه لږ بوډا شوی یم ته ورشه لږ پولیس راوله که نه موږ خو غرق او تباه شو. وایي دا څه وی قاري صاحب ستا د کور هم چا لوټ کړی دی ته خو د الله پاک 5 وخته لمونځ او اودس کوې او ستا کور هم لوټو کېږي یوه قدم را واخله زه ځمه چې پولیس راوالمه ښه او ته کور ته د قدمونه ور واخله یو قدم موږ در پرم را واخله او منډه که ساده ګوله په منډې راولاله شابه. السلام علیکم پولیس ماما خو یې جوړې خیر کلاري د قدم را واخله زر راځه زموږ په دې کلي کې چا غلا کړې ده په کور غله ورلوتې دي او ټول خلک یې په سیند لاهو کړي دي او لوټ کړي دي تباه کړي دي برباد کړي دي او کور هم چې دی د قاري صاحب دی پوه شو نو ډېر ایمانداره سړی دی له ځان ته یې راوه شابه چې غلا شوي ده هله زر شه کنه قدم را واخله. د قاري صاحب د کور نه غلا شوې ده دومره ایمانداره سړي نه چې غلا کړې ده هله شابه چټ پټ کې راځه ځای ښیه چې په چټ پټ کې د غله ونیسم هله راځه شابه هله راځه. او پولیس ماما چې دی د قاري صاحب د کور نه غلا شوی شابه ځان ته یې راوه راځه او که نه ګاډی لري که نه په سایکل باندې لاړ شو. نه ته ورته زما دا ګاډي دی پوه شو په ګاډي کې کښېنه زه درغمه د خیره سره او که نه زه خپل هغه ټوکر هلم هله شابه ځه ورځه. پولیس ماما چل دغه مخامخ کور دی پوه شو د قاري صاحب پوښتنه وکړه نو راوبوځي پوه شوې او ورته د خیر سره مدد ورته وکړه قدم را واخله زما چې نیا مې رومیانو پسې رالېږلې مسارې لېږلې نن اوس غرمه شوه ستا د پولیس سټېشن پر ټوله اچھا خبره ما وخت استعمال کو ثواب مې وګټو تم لږ ثواب وګټو د غله ونیسه چې د قاري صاحب خوشحاله شي ډېر ایمانداره سړی دی قدم را واخله خدای په امان پولیس ماما زم دنه لاړم سلام علیکم. صحیح ده ساده ګوله ته ورځه نورې په ما باندې پرېږده چا چې په ما باندې کار پرېښی دی پوه شوې تر سبا پورې بیا کار ویل پاتې نه دی لکه د مار زه ته ورځه. ښه دا راته ووایه قاري صاحب هغه غلا ستا په کور کې شوې ده که څنګه؟ او پولیس ماما موږ خو غرق او تباه شو موږ په سیند باندې لاهو شو موږ په لښتو باندې لاهو شو موږ په نالو باندې لاهو شو داسې چل دی چې کور مې لوټ او تباه شو ته ورشه موږ کره بېغه غله راغلي دي او ښځه مې د سهار نه جاړي او موږ یې په جړا باندې اخته کړي وو چې لږ مدد وکړه او د غله راونیسه. صحیح ده قاري صاحب ته مه جاړه ښه زه به یې ول د خیره سره د کور تالاشي واخلم کور به چیک کړم چې کوم ځای نه غلا شوي ده او د غلو قدمونه څومره غټ غټ وه او دا سرونه یې څومره غټ غټ وه نو پوه شو نو زه به د خیر سره ګورم چې د غله بهادر ول او که بېغیرته ول پوه شو نو ګورم یې ول به دا چې کوم بیا به غله درته نیسم. صحیح ده پولیس ماما دې چل دی بس راځه ښه راغله زموږ کور خیر سره وګوره او بس ټیکې که پوه شوې تا لپاره بس اجازت دی راځه ورور مې. یاره قاري صاحب که رښتیا را باندې وی نو کور خو یې رښتیا هم ډېر ګډوډ کړی دی ما ته ښکاري چې لکه چې ډېر وږي غله ول او ډېر بهادره ملخه ډېر مال لکه چې درنه وړی دی. پولیس ماما څه درته ووایم نو ښځه مې د سهار نه تر اوسه پورې جاړي او د خیره سره ډېرې بس غله راغلي دی دا اول ځل دی زموږ په عمر کې زموږ په کور باندې غله راغلي. او قاري صاحب ما ته ښکار ډېر ایمانداره سړی دروغ هم نه وی ښه خبره داسې ده که نه چې کور خو یې درته ډېر ګډوډ کړی دی خو دا راته ووایه چې تاسو یې څه وړي دي. او پولیس ماما ما په عمر کې هم چاته دروغ نه دی ویلي خبره زده که نه ایمانداره سړی یم او قاري صاحب هم په دې کلي کې 5 ټیمه اذان هم ورکوم او د الله پاک دپاره 5 ټیمه سجده هم لګوم مونځ هم کومه خبره داسې ده که نه چې هېڅ څه هم د موږ نه دي وړي. نه قاري صاحب شرمېږه مه پوه شې چې څه درنه وړي ما ته وایه او که نه داسې چغې م شروع کړي جاړه یم دغه م کوي نو خامخا یې شی وړی دی که غلو درته څه اختیار مختیار در کړی پوه شو هغه هم درته ډبومه نو ویره مه کوئ پوه شې صفا راته وایي چې شی چېر نه وړی دی. نه پولیس یا پیسې هم نه دي وړي
ها نو بیا دومره دا غوبل هم سله شروع کړی دی قاري صاحب یاره پولیس ماما دا غوبل هم په دې خاطر شروع کړی چې زما ښځه چې دا زما یو دوه زامن دي نو هغې باندې ډېر زیات تعلیم کوي غواړي چې هغې نه غټ غټ سړي جوړ شي ستا غوندې پولیسان دې نه جوړ شي او هغې د چې دی د مکتب خانې کارخانګي اخیستې وله او هغه غواړي ښځه مې غواړي چې دا کارخانګي دي د په خپله وکړي نو ډېر بسخواري ورسره کوو موږ د خپل بچو سره یاره قاري صاحب صفا سپارته نو دا خو ماشاءالله ښه کار دی ډېر د سړیتوب کار کوئ چې په خپلو بچو باندې تعلیمونه کوئ او کارخانګي هم په خپله پې کوئ نو دې کې خو د غلو څه خبر نه ده وی پولیس ماما غټه غویمه شوې ده که نه چې زما زامنو کارخانګي نه ده کړې نو بېګا غله راغلي ول او ټول کور یې چڼ کړی نو هېڅ شي هم نه پیدا کړی او په کوم ځای باندې چې زما بچو کارخانګي کوله په هغې باندې د دې زما زامنو په ځای غلو کارخانګي کړې ده